سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. اوس د دې وخت دی چې زموږ ځوانان او راتلونکي نسلونه هم د خپلو اسلافو په قدم ګام کېږدي او همیشه د هر ډول تجاوز او اشغال په وړاندې په خورا کلکه اراده او قوي عزم ودرېږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 100 کلیزه اسلامي امارت له ځوانانو او راتلونکو نسلونو غوښتنه کړې چې د هر ډول یرغل او اشغال پر وړاندې د هېواد له خپلواکۍ څخه دفاع وکړي. و اگر در مورد اشتباهی را مرتکب شوند بخواهند که نظم و امنیت را اخلال کنند باز برخورد نیروهای مسلح در برابرشان بسیار قاطع جدی و کوبنده خواهد بود. د اسلامي نظام پر ضد دسیسه جوړونکو ته پیغام. لوی درستیز دسیسه جوړونکو ته په خطاب کې ویلي چې د اسلامي نظام پر ضد دسیسو پر ځای راشئ د خپل ولس ترڅنګ په ازادۍ او عزت کې ژوند وکړئ. भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत पुराना रिश्ता है. هند او افغانستان د خلکو ترمنځ پخواني او تاریخي اړیکې موجودې دي او په ځانګړي ډول تیر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیاوړې شوي او د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر ټینګېدو ټینګار. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د هند او افغانستان اړیکې اوږده مخینه لري او په ځانګړې توګه د تیر یو کال دغه اړیکې نورې هم ټینګې شوي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د هېواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 100 کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې افغان ولس ته د دې ورځې مبارکۍ ویلي او د هېواد خپلواکۍ د افغانانو د سرښندنو قربانیو او جهاد پایله بللې ده. په اعلامیه کې راغلي چې 100 کاله وړاندې افغانستان خلکو برټانیا اړه کړه چې د افغانستان بشپړه خپلواکۍ او د بهرني سیاست په برخه کې د دغه هېواد واک په رسمیت وپېژني. اسلامي امارت همدارنګه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا پر وړاندې د افغانستان جګړو ته په اشاره ویلي چې افغانانو په یوه پیړۍ کې د نړۍ 3 سترو قدرتونو پر وړاندې مقاومت او دغو قدرتونو ته کلکه ماته ورکړې ده. په اعلامیه کې له ځوانانو او راتلونکو نسلونو غوښتنه شوې چې د هر ډول یرغل او اشغال پر وړاندې د هېواد له خپلواکۍ څخه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې نن د زمري 28 چې د اګست له 19 سره برابره ده د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 100 کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 100 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان مسلمان او غیرو خلکو د الله پاک په نصرت سره د یوې قوي جهادي معرکې په برکت د وخت استعمار برطانوي امپراتوري دې ته مجبوره کړه چې د افغانستان بشپړ استقلال ومني او زموږ د وطن د بهرني سیاست صلاحیت چې هغه مهال د انګریزانو لخوا سلب شوی و بیرته افغانانو ته اعاده کړي. اسلامي امارت د دغې بریا د 100 کلیزې د رارسېدو له امله خپلو ټولو خلکو ته مبارکي وایي. دغه کامیابي د افغان مجاهدینو د جهاد سرښندنو او قربانیو په نتیجه کې ترلاسه شوې وه چې تر نن ورځې زموږ خلک پرې ویاړي او ستاینه یې کوي. همداراز له دغې بریا وروسته افغانانو په 2 نورو سترو محاذونو کې د شوروي اتحاد په مقابل کې او بیا د امریکایي اشغال په وړاندې هم پرله پسې بریاوې ترلاسه کړي چې الحمدلله د افغانانو په تاریخ کې د میړانو او سرښندنو ستر باب ترې جوړ شو. په یوه پیړۍ کې د نړۍ 3 سترو قوتونو ته ماتې ورکول لومړی د الله جل جلاله نصرت او احسان دی او بیا د دې مجاهدو خلکو کلک ایماني هوډ او غیرت و چې د خپل دین او عقیدې په ساتنه کې یې څرګند کړ. اوس د دې وخت دی چې زموږ ځوانان او راتلونکي نسلونه هم د خپلو اسلافو په قدم ګام کېږدي او همیشه د هر ډول تجاوز او اشغال په وړاندې په خورا کلکه اراده او قوي عزم ودرېږي. نن د 28 د استقلال ورځ په داسې مهال لمانځو چې 4 ورځې وړاندې مو د امریکایي اشغال څخه د فتح ورځ ولمانځله. موږ باید د الله تعالی ډیر شکر ادا کړو چې داسې ستر نعمتونه یې راباندې لورولي دي. نو باید د مقدس شریعت کلکه پابندي وکړو
او هره کامیابي د الله جل جلاله احسان او نصرت وبولو. والسلام. د افغانستان اسلامي امارت. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت د هېواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې په مراسمو کې وویل هغه کسان چې د بهرانیانو په امر یې هېواد پرېښی او اوس له هېواده بهر د اسلامي نظام پر ضد دسیسې جوړوي باید پوه شي چې زموږ پیاوړی نظام چې د الله تعالی نصرت ورسره دی نشي ننګولی. فطرت هغوی ته په خطاب کې وویل هوښیار شئ او له خوبه راویښ شئ د اسلامي نظام پر ضد دسیسو پر ځای راشئ د خپل ولس تر څنګ په ازادۍ او عزت کې ژوند وکړئ. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت غېږه به د هغو پر مخ پرانیستې وي او د بښنې لمن به یې پراخه وي، خو که هغوی کومه تېروتنه وکړي د افغان ځواکونو غبرګون به سخت وي. امسال هم به احسان خدای بزرگ ما در حال از روز استقلال تجلیل میکنیم که افغانستان عزیز ما کاملا آزاد و مستقل هست و ما در یک کشور آزاد و مستقل به تمام معنا که مستقل هست به سر میبریم. حاضرین گرامی و ملت شریف و قهرمان افغانستان، نیروهای مسلح امارت اسلامی افغانستان آماده دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اند. به تمام هموطنان گرامی اطمینان می دهم که حالا شما دارای نظام مستقل، نیروهای مسلح مستقل هستید. نیروهای مسلحی که سرپای خود ایستاد می باشند برای حفظ ارزش‌های شرعی و اسلامی مستقلانه تصمیم می گیرند و مستقلانه عمل می کنند. توانایی دفاع از این سرزمین را دارند. برای رفاه و آسایش امنیت شما آماده هر نوع قربانی اند. پیامی ما به آنهایی که وطن، خانه و کاشانه خود را به دستور بیگانگان ترک کردند، حالا از بیرون کشور علیه نظام اسلامی توطئه چینی میکنند. نظام مقتدر ما را که نصرت الهی همراهش است، آنها هیچگاه نمیتوانند که به چالش بکشند. هوشیار شوند، به هوش بیایند، عوض توطئه چینی علیه نظام اسلامی بیایند و در پهلوی مردمشان آزاد و با عزت زندگی بکنند. آغوش امارت اسلامی بر روی آنها باز خواهد بود و دامان عفوش گسترده است و اگر در مورد اشتباهی را مرتکب شوند، بخواهند که نظم و امنیت را اخلال کنند، باز برخورد نیروهای مسلح در برابرشان بسیار قاطع، جدی و کوبنده خواهد بود. په همدې حال کې د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هېواد د خپلواکۍ د کلیزې را رسېدو په مناسبت هېوادوالو ته مبارکي ویلې او د ازادۍ او خپلواکۍ د مبارزینو ایثار او سرښندنو ته په درناوي د هغوی یاد او خاطره یې نمانځلې. نوموړي په دې پیغام کې هېوادوالو ته په خطاب کې ویلي که څه هم د خپلواکۍ ترلاسه کول او د هغې لپاره د مبارزې سختې زغمل د ملت لپاره ارزښت او ویاړ لري، خو د خپلواکۍ ساتنه او له هغې څخه ګټه اخیستل هغه مهال شونې ده چې ګران افغانستان یو پیاوړی او پر ځان بسیا هیواد وي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې د یو هیواد ځواک په تلپاتې سولې او ثبات، ملي یووالي او هغو ځوانانو پورې تړلی چې په علم او پوهه سمبال وي. حامد کرزي دغه راز ویلي چې ښه پوهیږو چې روزل شوي بشري ځواک هغه مهال رامنځته کیدی شي چې زموږ ټول اولادونه که هلکان وي او که نجونې د زده کړو تعلیم فرصت برابر وي. همدارنګه د خلکو ترمنځ یووالی او اتفاق هغه مهال پیاوړی کیږي چې د هېواد د ټولو وګړو د ګډ مالکیت احساس او د ګډ برخلیک باور لا پراخ شي. افغانستان یوازې د ملي انسجام
او پیاوړتیا پر مټ کولی شي د خپلواکۍ له ګټو برخمن او پرمختګ ته ورسیږي او په ورته وخت کې د نړیوالې ټولنې یو مسؤل او بااعتباره غړی په نړۍ کې د خپل وړ او درناوي وړ ځای خاوند وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند او افغانستان اړیکې اوږده مخینه لري او په ځانګړې توګه د تیر اوه کال پر مهال د دواړو لورو ترمنځ تعاملات زیات شوي دي. نوموړي په یوه خبري ناسته کې ویلي په دې موده کې د اسلامي امارت یو شمېر چارواکي هند ته سفرونه کړي او نوي ډیلي هم له کابل سره خپلو تعاملاتو ته دوام ورکړی. د نوموړي په وینا هند د 2015 زېږدیز کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د خپل تخنیکي استازولۍ کچه سفارت ته لوړه کړه او د دغه استازولۍ مشر یې د شهزادفیر په توګه وټاکه. भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत पुराना रिश्ता है. هند او افغانستان د خلکو ترمنځ پخواني او تاریخي اړیکې موجود دي او په ځانګړي ډول تیر یو کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیاوړې شوې. هند د 2015 زېږدیز کال په اکتوبر کې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ او د تخنیکي ماموریت مشر ته یې د شهزادفیر دنده او مقام ورکړی چې دا په خپله د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا ښکارندویي کوي. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او وزیران هند ته سفرونه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ او اړیکې باید دوام ولري. पर आधारित आगे बढ़ता रहेगा जैसा कि आप जानते हैं 2025 के अक्टूबर में په نوې ډیلي کې د افغانستان شهزادفیر نور احمد نور وایي افغانستان د اقتصادي ودې او دوامداره پراختیا لپاره د ملي پروګرامونو او اوږدمهاله پلانونو پر پلي کولو تمرکز کړی دی. د نوموړي په هند کې د اسد 30مې په مناسبت غونډه کې د انرژۍ، روغتیا، ښاري پراختیا او بنسټیزو تاسیساتو په برخو کې د پروژو ترڅنګ د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره هم هڅې روانې دي. همدارنګه د خصوصي سکتور ملاتړ، د کورنیو تولیداتو زیاتوالی، د سوداګرۍ اسانتیاوې او د کانونو په برخه کې د پانګونې پراختیا د اقتصادي فعالیتونو او کاري فرصتونو د زیاتېدو لپاره مهم بلل شوي دي. د هیواد اوږدمهاله ځان بسیاینې او بنسټیزې ودې لپاره د ملي پراختیایي پروګرامونو او ستراتیژیو عملي کېدو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د اقتصادي ودې، انرژۍ، ښاري پراختیا، روغتیا او زیربناو په برخو کې د اوږدمهاله پلانونو پلي کېدل او د افغاني پیسو ثبات او قوي ساتل د دې څرګندونه کوي چې افغانستان د لنډمهالو اقداماتو ترڅنګ د دوامدار پرمختګ لپاره هم روښانه لیدلوری لري. د خصوصي سکتور ملاتړ، د کورنیو تولیداتو هڅونه، د سوداګرۍ د اسانتیاو پراختیا او د طبیعي سرچینو د قانونمندي استفادې لپاره د قانونو په برخه کې د پانګونې او قراردادونو پراختیا د اقتصادي فعالیتونو او کاري فرصتونو د زیاتېدو لپاره مهم ګامونه ګڼل کیږي. همدارنګه د اداري اصلاحاتو، د عامه خدمتونو د اسانتیا، د فساد پر ضد مبارزې، د قانون د حاکمیت د ټینګښت، د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي او د روږدو کسانو د درملنې په برخو کې هم مهم ګامونه اخیستل شوي دي څو د حکومتولۍ کیفیت لوړ او د خلکو باور لا پیاوړی شي. د افغانستان اسلامي امارت باور لري چې د افغانستان جغرافیه باید د منفي رقابت ډګر نه بلکې د اتصال، همکاري او ګډې سوکالۍ پل وي. له همدې امله افغانستان د سیمهیزو اقتصادي او ترانزیټي همکاریو د پراختیا، د سوداګرۍ د اسانتیا او د متقابلو ګټو پر بنسټ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره عملی هڅې روانې ساتلې دي. د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مخامخ لیدنې لپاره هڅې پیل کړي. وال سټریټ ژورنال د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ټرمپ په شخصي توګه د خپل راتلونکي اسیايي سفر پر مهال له کیم جونګ اون سره د لیدنې په اړه خبرې کړې دي. د راپور له مخې دغه لیدنه ښایي د نومبر په میاشت کې د چین په شنزن ښار کې د اسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو سرمسیزې پر مهال ترسره شي. ټرمپ په 2019 زېږدیز کال کې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په اړه ویلي و هغه یو داسې لیونی ده چې اټومي وسلې لري.
د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.